د خبرونو سرټکی د هیواد د بیلابیلو وزارتونو ترمنځ د څلورو لوی اقتصادي پروژو د امنیتي تړونونو لاسلیک، د افغاني سرې میاشتې ټولنې د رئیس او د نړیوالې سره صلیب کمیټې او د نړیوال فدراسیون د استازو ترمنځ د همغږۍ غونډه، او هیواد ته د راستنېدونکو کډوالو د ملاتړ په برخه کې د حکومت ټینګار. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه درنو لیدونکو، د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن پنجشنبې د زمري میاشتې لومړۍ نیټه ده. زه نور احمد محمد یم. اوس پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. کورنۍ چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي د یاد وزارت د عامه ساتنې، امنیتي تصدۍ، معاینات او د کانونو او پټرولیم وزارت ترمنځ د مساینه کان، د بدخشان د لاجوردو کان، د شبرغان مزار د غازو نلکي او آمو سیند پروژو د امنیت تامین تړون لاسلیک شو. د خبرپاڼې له مخې د عامه ساتنې، امنیتي تصدۍ، معاینات به د خپلو مسلکي او روزل شوي امنیتي ساتونکو له لارې د یادو پروژو امنیت تامینوي، ترڅو د دغو اقتصادي پروژو چارې به په خوندي او ډاډمن چاپیریال کې مخې ته لاړې شي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې عمومي رئیس شیخ شهاب الدین دلاور د سره صلیب نړیوالې کمیټې او د ملي تړونونو نړیوال فدراسیون له مسؤلینو سره د بشري همکارۍ او پر زیاتوالي خبرې کړې دي. په دې کتنه کې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمنو سره د مرستې څرنګوالی، د بشري مرستو جذب، د بیړنیو ذخیرو پیاوړتیا او مرستندویه توکي وارزول شول. همداراز دواړه لوریو د همغږۍ او همکارۍ پر زیاتوالي، د زیانمنو کورنیو پر ملاتړ او افغانستان کې د اړتیاو په پوره کېدو ټینګار کړی دی. د افغانستان علوم اکاډمۍ د پښتو ژبو له ټولو لیکوالانو، څیړونکو، ښوونکو او د رسنیو له کارکوونکو غوښتي چې له دې اصلاح شوي الفبا په علمي، فرهنګي او تعلیمي فعالیتونو کې ګټه واخلي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ترمنځ د کډوالو د ستونزو ارزونې او د ګډو همکاریو پیاوړتیا په موخه تخنیکي غونډه وشوه. په دې غونډه کې کډوالو ته د سرپناه جوړولو، سرحدي ستونزو، د راستنه شویو کډوالو په ملاتړ او د ګډو همکاریو پر دوام خبرې وشوې. په ورته وخت کې دواړو لورو کډوالو سره د بشري مرستو پر دوام، د همغږۍ پر پیاوړتیا او د مرستو پر پراختیا ټینګار وکړ. درنو او د قدر وړ لیدونکو، دا و د نن ورځ خبرونه له ملتیا مو نړۍ مننه. تر بیا مو الله مل شه.